او چې دا کم شیخان دي دا هم ځان پسې مږي رامږي لکه د حجر اسود او درې غاړه راله راکوي ور یاد ساتئ ښه زما دا پښتانه ډېر زیات خوښ راغلي دي خو د پښتنو کې یو څو مرضونه راغلي دي خفه کېږئ به راته نه ګورئ ښه زه چېرته دا ټک د پنجابي نه یم راغلی زه تاسو کې د ټولو نه زیات کټاس پښتون راغلی یم ګورئ ښه خو ستاسو مرضونه تاسو ته ښیم ستاسو ښه عادت دا دی چې تاسو کې حیا ده الحمدلله حیا صفت ته ایمان او د مسلمان راغلی دی ځکه زمونږ زنانه بې ځایه دي ګرځي تاسو کې ښه عادت دا دی چې تاسو کې غیرت راغلی دی او الله غیرتي دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي زه غیرتي مؤمن به غیرتي راغلی تاسو کې ښه عادت دا دی چې تاسو گزاره کوي مونځ او دسم ښه کوي الحمدلله کوم ځای کې چې ستاسو نه د پښتنو ډېرې وي که هغه کراچۍ کې وي او که هغه سعودي کې وي مونځ پکې کېږي او روژه خو زما د پلار او د نیکه کار راغلی دی ګورې ښه پښتانه هلکه پنجابیان څه وایي وایي رمضان جاړی پټان جاړی دې د اړو د شکال لوجې ته به چا پلار ځان ونیسي خو پښتون سړی روژه ګوري په دین کمه نیسي او په پښتو یې زیاته نیسي ګورې سمې ته پښتون سړی روژه د هلکان دي دا په دین روژه کمه نیسي او په پښتو یې زیاته نیسي ولې که زه تا ته څه دله ښکارم چې روژه به خورم هلکه زه تا ته څه بېغیرت ښکارم تا ته څه دوست ښکارم چې روژه به خورم دا نه وایي چې دا د الله حکم دی او یا د رسول حکم دی د الله او د رسول په حکم یې نیسي خو دا روژه اصل کې دوی د پښتو یو کار ګڼي چې څوک روژه نه نیسي وایي مړه څه دلی بېغیرته ته روژه نه نیسي مړه خوښه روژه خور بچیا روژه خور زموږ په علاقه کې نه څه شی دي کنځل راغلي دي ګورې نو تاسو کې ښه عادتونه هم شته او پنجابیانو کې مې یو څو عادتونه شته یو څو پکې ښه دي د پنجابیانو بد عادت دا دی د ظالم زامن ټول ګیرې خوري ګیرې پکې کمې وي یو یې بد عادت دا دی چې پنجابیانو دا روژه نه نیسي دا زما او مونځ نه کوي د ظالم زام خو یو عادت پکې داسې دی چې تاسو ټولو پښتنو کې نه لري دې کې څه عادت دی وایه پنجابیان سخیان دي د ظالم زامن او تاسو هغه شومان یې چې په جیب کې همیشه زیړ لړم پروت وي ورې یاد ساتئ ګورې مونږ چې تاسو له راشو تاسو مونږ ته غاړې وي او دا مګل وي او چې دا کم شیخان دي دا هم ځان پسې مږي رامږي لکه د حجر اسود او درې غاړه راله راکوي ګور یاد ساتئ ښه خو چې کله مونږ وویو هلکه څه چل دی هلکه دغه دی چنده ده د مدرسې لپاره نو تاسو بیا د پوزې نه پیکوړه جوړه کړي چې لکه مولیان او قاریانو بیا چنده شروع کړې ده نو د دین هره شعبه کې به تاسو انشاءالله د دین حمایت کوئ وخت نازک دی الله په دواړه جانه خوشحاله که د دې مدرسې آبادي به کوئ انشاءالله د علماو سره به انشاءالله ودرېږئ د علماو په شا به ولاړ یې انشاءالله په صابون به نه خویږي ګورې کله ناکله رکې روزي خانه بعضې نو په صابون ګورې خویږي ښه کلک په ولاړ یې او نور خو پوهېږې که نه په خبره پیږې که نه تاسو په څه پیږې تاسو چپ شئ تاسو یادوم چې دا د چا شناختي کارت دی دا خو پیږې که نه شناختي کارت چې مې اوس خو پوه شوې که نه کتاب را روان دی کلکه ګوته به انشاءالله په کتاب لګوئ انشاءالله د الله د رضا وایي مولا دې خپل کار کوي خپل کار دی کوي مولا خو زه د دې پټکي قدر کوم زه د دې جامې قدر کوم زه د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مصلی قدر کوم کلک به انشاءالله د علماو سره ولاړ یې انشاءالله دا زما تاسو ته درخواست دی چې تاسو به را روان وخت کې کلک د علماو سره او د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وارثانو سره ولاړ یې یا الله خوشحاله کې یا الله تکلیف مصیبت نه په امان کې وساتي